د خان اکاډمي نوی مرکزي دفتر په 314 جاده باندې دی. دفتر 200 کړکۍ لري او 7 پوړه لري. تمځای کې نوي موټرې ځایږي. د دفتر ودانۍ 3 فوټه لوړه ده. هر پوړ یې څومره لوړه دی؟ تاسو ویډیو ودروئ او د دې د ځواب پیدا کولو کوښښ وکړئ. ښه، موږ راځو. موږ دلته غوښتل شوي چې هر پوړ یې څومره لوړ دی. دې دپاره زموږ کوم معلومات کاریږي؟ ښه، د دفتر ادرس خو موږ ته نه دی پکار. دفتر 200 کړکۍ لري، دا معلومات هم نه دي پکار. 7 پوړه لري، دا موږ ته پکاریږي ځکه چې موږ ته ویل شوي چې د دفتر ودانۍ څومره لوړه ده؟ 3 فوټه. نو 3 فوټه لوړه ده او 7 پوړه لري. دا د دفتر ودانۍ دا دې ځای نه دې ځای پورې 3 فوټه. دا څنګه ده؟ دومره لوړه ده او 7 پوړه لري. موږ سره 1 2 3 4 5 دا 6 او دا 7 پوړه. موږ که چیرې دغه 3 فوټه په 7 مساوي پوړونو باندې ویشو، دا به موږ ته د هر پوړ لوړوالی موږ ته راکړي. نو موږ لیکو چې 3 دا 3 فوټه دا تقسیمي 7 دا مساوي کیږي له څو سره؟ یا د سوالیې نښه. نو دا په اصل کې د 3 مساوي کیږي له 7 ضرب نامعلوم سره. د دې خبرې د ویلو دوهمه طریقه دا ده، یعنی 3 مساوي کیږي 7 ضرب نامعلوم. دا عین خبره ده لکه 3 تقسیم 7 مساوي کیږي له نامعلوم سره. نو که موږ دا پیدا کړو چې 7 ضرب کوم عدد کیږي چې مساوي شي له 3 سره، نو موږ ویلو چې 3 تقسیم 7 مساوي کیږي له هماغه عدد سره. نو د دې د پیدا کولو لپاره زه راځم، زه کولی شم چې د 7 حساب پیل کړم. نو زه لیکم چې 7 ځلې 1 7 ځلې 2 دا 14 7 ځلې 3 دا 21 7 ځلې 4 دا 28 7 ځلې 5 دا 15. تاسې ګورئ زه هر ځل کې 7 اضافه کوم. 7 ځلې 6 دا 22 7 ځلې 7 دا 49 7 ځلې 8 دا کیږي 50 او 7 ځلې 9 دا کیږي 3. نو موږ ولیدل چې 7 ځلې 9 مساوي کیږي له 3 سره. نو موږ به ووایو چې زموږ دا نامعلوم چې کوم دی، دا نامعلوم دا مساوي دی له څو سره؟ له 9 سره. نو موږ لیکلی شو چې 3 تقسیم 7 دا مساوي کیږي له 9 سره. نو اوس راځو موږ دا ګورو چې دلته موږ ته صحیح ښکاري که نه ښکاري. زه راځم دلته موږ ته وایي چې 3 فوټه ټول د ودانۍ لوړوالی دی. موږ ته د هر پوړ لوړوالی څومره راغی؟ 9. نو معنا دا چې دلته به هر پوړ موږ سره 9 فوټه وي. دا شو 9 فوټه. دا یو پوړ 9 فوټه شو. دوهم پوړ چې ورسره یو ځای کیږي دا به 9 فوټه ورسره جمع کیږي، دا به شي 18. دریم چې ورسره یو ځای کیږي دا به شي 18 نه بعد ګورئ موږ دا ځلې 9 زیاتو، دا به شي 28. څلورم چې ورسره یو ځای کیږي دا به شي 18. پنځم چې ورسره یو ځای شي 9 فوټه به دا ورسره شي، دا به شي 45. شپږم پوړ چې ورسره شو دا به شي 54. او اووم پوړ چې ورسره شو دا به شي 3. نو وروستنی پوړ لوړوالی به ټول شي 3. نو ګورو چې دا بالکل سم دی، ځکه چې موږ سره 9 علاوه کوو. کله چې 9 له دې ځایه پیل کوو تر دلته چې رسیږو دا ټوله ودانۍ به
نو لوړوالی به یې څو ته ورسېږي 3 فوټو ته. نو دا بالکل سم دی. موږ سره د هر پوړ لوړوالی څومره کېږي 9 فوټه.